منظمه ما د خاطر ما ته لګو غو ما بم کو خدای کو ولات ما تم ګرمو خیرو ولا ولن شي اوس پر روان یاست و دغه غده یا خنسو لا خدای خو دغه زمي خو دغه اثرات ده دا یخه ما اثرات خیرو اکادم را روان دي هو ولا خیرو ولا بیا چوپانه كانوا زنك سويت يا وزاره خدا وسه تا من اجي ويدي ورور غريب سراي دي غريب فوقلو باندې سراي كين ويد لا ينصدسني غريب سراي غريب خدا بغريب کړه زه جمعه ته په جمعه کې دي لرګو روپۍ دي ورکړې دي د جمعه و سپیکر ته دي روپۍ ورکړې دي د کالینې دي لکه د ما راوړې دي و ماجت ته سید غستاره وای د خدای د اجر درکې خدای دې مکتم توفیق راکړي خدای دې سید راځنو غږیږه ما دې پښتنه د دوی وکړم اذان سوي د کنه هغه خو ملمانه دي و خیرو ګل خیر الله خان دا سړی نه د سمانه لا چا سره خبرې وکړه وره په خبره دې ما سر خلاص دا د نن مې درته وویل خوا سړی یې دغه خپل پیتاوي ته کېنه خو خپل کونج ته کېنه دا چې به بل څه کار ته ما لره د جومات شیرشته ټوله جماعت په لاس ته له ملا تر خادمه تر ښه تر بده پیتاوی دې نه را باندې اورېږي اوس پیتاوی خو پیتاوی مې در باندې لورېږي مګر په خپل چوکاټ کې غږېږه ما تا پوښتنه نه ده کړې چې معنا ما د دالکانو د ما سره دې په وس کې هم نشته د ما سره دې په کومه خوا کې له ما سره برابر یې په کومه خوا کې له ما سره برابر یې زه دې من نه سفرون مې خوارانو خو خدای به خواران کړي خدای به غریبان کړي نن سبا پیسې نه یو رابطې پیسې به په داسې ورکړي خو خیرو ګلاله ولې دغسې کوې د ما سره دې په وس کې نشته د ما سره دې په وس کې نه سفرونه دې کانو د خدای فضل ده یوه ګونۍ دغه پوچکړي بادام را لېږلي وایي ګونۍ یې پستې را لېږلي وایي په کیلو باندې هلکان ساعت سره تېروي نو خو هغه لږ وخوره دغه حال دې ده ما ډېر خوړلي دي خواره غریبه چې په خپله دغه موږ ته مه راښئ په خپله حوصله ډېره نشته غریب سړی دې ما ولاکه خوښېږي خدای به غریب کړی یم که مې هر څه کړي خو غریب ډېر راته ته هم ډېرې خبرې مه پسې کوه سره د ماجت وخت د ملا وخت د جمع وخت معنا دغه خو د ما وخت د اذاندو وخت معنا دغه د ما وخت کالینې مې ورته راوړې دي ماجت ته ګوره کالینې مې غږ ونیسه کالینې چا راوړې و د ماجت ته دا کالینې چا راوړې خیرو ګلاله دا د کلي جومات ته دې کې هر سړی حق لري چې لمونځ اودس دا د یو نفر حق نه دی چې د ځان ته خبره ده ما د نور مسایل دې سره دې ولې دغه ښې خبره ډېرې ما خبره ډېرې ما راسه ګلاله د خلکو له مخې دې نه د خلکو د جومات مخه ګورې نه کور دا څه زه د منه چې د جومات له مخه دې پرېږدم لا ولا زه راته ډېر خبرې مه وقت فرض تقديري ودفعي رابطة كل شيء كذا فما كان أنا قريب سعيد يقول من سمنا سامون لكشنا ترى قالك فلا قال اللهم فتح لي أبواب رحمة الجمعة فوق كبني فوق خادم فقوم هو يسألك ما فتبعت قرب نك قسم لك تشفع شو يا ولا خد ولا قرم هو ياخد يا لا تاخذ التمر فوق زرع في دمهم ناخذ على تزوج جا فوق ده ما مربوط كده ده انا بس ذاتي خذ بسم الله الرحمن